ګرانی چې روزانه داسې په بره بره ځي ګرانی چې روزانه داسې په بره بره ځي بازار ته هر سړی ځکه په یره یره ځي او د ښځو څه پروا ده بس کوي دا فرمایشي ښځې خو وایي دا هم راوړه جي او دا هم راوړه د ښځو څه پروا ده بس کوي دا فرمایشي سړي لیوني کېږي چې تر وره وره ځي او حال د ویلو نه دی په دې نوي پاکستان کې حال د ویلو نه دی په دې نوي پاکستان کې د ننګه شرمه هر سړی په نره نره ځي ځان هسې نر نر کوي که نه ګینې پیسې جیب او ګینې په جیب کې د روپۍ د رقم نه لګي نو حال د ویلو نه دی په دې نوي پاکستان کې د ننګه شرمه هر سړی په نره نره ځي او دا ځکه خوشفاکه لیډران مونږه دوکه کي دا ځکه خوشفاکه لیډران مونږه دوکه کي چې هر یو لافه یې تر غره غره ځي قدرمندو سلامونه نیکې هیلې او ډېر احترامات قدرمندو ومنئ خپرونه د هدفزار او زه مدنان خټک په دغه تمه په دغه هیله چې ټول به روغ جوړ د ژوند په خوږو خوږو ساعتونو کې به یې قدرمندو خیبر پښتونخوا د هنر ګده ده دې خاورې دې سیمې ډېر ستر ستر اتلان او لیکوالان او ادیبان د هنر حوالې سره زیږولي او دغه سلسله لا دوامداره ده قدرمندو بلا مو د بس شوګي صاحب په لاس باندې راغلی یقین وکړئ په دې دور کې مزیه کلامونه یا مزیه خلک خاندول ډېر زیاته ګرانه شي ایشوګري صاحب سره موجود دی نو راځي دی نه خوند رنګ کلامونه ورو پروګرام کې ته بلنه ورکړو ډېره مینه او ډېر تو درکلی ته وایي ډېره مننه کوم زه د خپل کشر او زه چې کوم دی نو تاسو سره چې کوم دی خپل کلام شریکوم د ړومبې زه تاسو سره د منیر بونیري صاحب یو غزل چونکې ما ورله مزاحیه ټچ ورکړی دی نو مینوالو سره زه شریکوم چې بدو ته یې ښه وایه که ژوند کوي د منیر بونیري صاحب چونکې غزل دی سپینې سپینې مو وایه که ژوند کوي نو وینې ته اوبه وایه که ژوند کوي نو راځئ تاسو سره دا شریکوم چې بدو ته یې ښه وایه که ژوند کوي بدو ته یې ښه وایه که ژوند کوي ښځې ته څه مه وایه که ژوند کوي بدو ته یې ښه وایه که ژوند کوي ښځې ته څه مه وایه که ژوند کوي او زیړ زیړه ننګو ته یې د یارې نه زیړ زیړه ننګو ته یې د یارې نه ته قدرتي سره وایه که ژوند کوي زیړ زیړه ننګو ته یې د یارې نه ته قدرتي سره وایه که ژوند کوي او خیال کوه د ښځې خپل خپلوانو ته خیال کوه د ښځې خپل خپلوانو ته ډېر ګورې درانه وایه که ژوند کوي خیال کوه د ښځې خپل خپلوانو ته ډېر ګورې درانه وایه که ژوند کوي او ګوري که غوسه کې نو غوسې ته یې ګوري که غوسه کې نو غوسې ته یې ته د ناس کاته وایه که ژوند کوي ګوري که غوسه کې نو غوسې ته یې ته د ناس کاته وایه که ژوند کوي او خیر دی ښځه تا ته که میړه نه وایي او عدنان صاحب دا شعر تاسو وګورئ په غور باندې وګورئ چې خیر دی ښځه تا ته که میړه نه وایي ته ورته میړه وایه که ژوند کوي خیر دی ښځه تا ته که میړه نه وایي ته ورته میړه وایه که ژوند کوي او ته په یوه لار که خلاصېدی نه شي که نه شي خلاصېدی ترې نه که نه ته په یوه لار که خلاصېدی نه شي بیا د بل واده وایه که ژوند کوي او اخیری شعر چې ته یوازې موړ نه یې راهي ترېنه ته یوازې موړ نه یې راهي ترېنه ټولو ته ماړه وایه که ژوند کوي او ښځې ته څه مه وایه که ژوند کوي بله یو مزاحیه کتاب زه تاسو سره شریکومه چې زموږ د ملګري د حسن ډېر صفتونه کوي نو د شاعران زموږ چې کوم ملګري دي نو زه په دې هکله تاسو سره یو مزاحیه یو څیز شریکومه چې شاعر که خوشامند دی د جانان کولی نه شاعر که خوشامند دی د جانان کولی نه د ښځو بخواري دومره پزان کولی نه شاعر که خوشامند دی د جانان کولی نه د ښځو بخواري دومره پزان کولی نه او که تا بیوټي پارلر کې تیار کړی نه وې ځان که تا بیوټي پارلر کې تیار کړی نه وې ځان نو ما به در پسې دومره خفګان کولی نه او چاته به وې پته چې د سپږو نه دي ډکې او ما جي دا تور ماران سپږو سره دغه کړي دي چې دا تور ماران شاعر ورته وایي نو زه وایم دا سپږې پکې یادوي که نه نو چاته به وې پته چې د سپږو نه دي ډکې شاعر که تشبیه چرې ماران کولی نه او تا خو یې په میک اپ زړه بیللی و اشفاقه که خدای په دغه وخت چرې باران کولی نه باران وشو هغه اوریجنل سامان بار راووتو که نه او بل تاسو سره یو څیز شریکومه چې بل تاسو سره داسې یو شی شریکومه نوی ما چونکې لیکلی دی چې بچي سنبال کمه که تا واخلمه بچی سنبال کمه که تا واخلمه مور کره لاړه شه چې سا واخلمه بچی سنبال کمه که تا واخلمه مور کره لاړه شه چې سا واخلمه او ستا مور او پلار نه چې تاویږمه زه خاورې به خپلو نه دعا واخلمه نو دغسې ستا مور او پلار نه چې تاویږمه زه خاورې به خپلو نه دعا واخلم نو دغه یو څیز ما تاسو سره اخیري شریک کو ډېره مننه کوم ډېره مننه 4 سیکنډ پاتې دي ایشوري صاحب تاسو خو لنډو کې ځان خلاصوئ
خو ستاسو دغه مزاحیه کلامونه ډېر زیات فین یم ما ته ډېر خوند راکوي نور به څه وکړو نور زه تاسو سره چې کوم دی نو زه د چونکې دا نیوز زمونږ چینل دغه کوي دروغ اکثر پکې راځي په سبا په اخبارونو کې حالات یو شانتي واقعیا بل شانتي او حقیقت بل شانتي او راځي بیا څه بل څه نو د دې دغه سره زه چې تاسو سره یو دوه شعرونه یو کتاب شریکوم چې یو حادثه که چېرې دلته په بازار کې راشي یو حادثه که چېرې دلته په بازار کې راشي حقیقت پاتې شي دروغ ټول په اخبار کې راشي یو حادثه که چېرې دلته په بازار کې راشي حقیقت پاتې شي دروغ ټول په اخبار کې راشي او دلته د غلو او د ډاکوانو ډېر زیات قدر کوه زموږ سیاستدان خو جي ټول غلو او ډاکوان دي نو تاسو ته ښه پته ده دلته د غلو او د ډاکوانو ډېر زیات قدر کوه څه پته لګي که سبا په اقتدار کې راشي او بل زه تاسو سره یو څیز شریکومه چې ګرانی چې روزانه داسې په بره برځي ګرانی چې روزانه داسې په بره برځي بازار ته هر سړی ځکه په یره یره ځي بس کونه کې بدیجي ګیدړ ناست چې دا شی چاته پیسې را سره کمې نشي دا څیز به ګران شوی وي ګرانی چې روزانه داسې په بره برځي بازار ته هر سړی ځکه په یره یره ځي او د ښځو څه پروا ده بس کوي دا فرمایشي ښځې خو وایي دا هم راوړه جي دا هم راوړه د ښځو څه پروا ده بس کوي دا فرمایشي سړي لیونې کېږي چې تر وره ورځي او حال د ویلو نه دی په دې نوي پاکستان کې حال د ویلو نه دی په دې نوي پاکستان کې د ننګه شرمه هر سړی په نره نه راځي ځان هسې نر کوي که نه ګینې پیسې جیب او ګینې په جیب کې د روپۍ د رقم نه لګي نو حال د ویلو نه دی په دې نوي پاکستان کې د ننګه شرمه هر سړی په نره نه راځي او دا ځکه خوشفاکه لیډران مونږه دوکه کي دا ځکه خوشفاکه لیډران مونږه دوکه کي چې هر یوه لافه یې تر غره غره ځي نو دا څیز ما تاسو سره خیري شریک کو ډېره مننه یو ستاسو مزاحیه یو څو شعرونه زما ډېر زیات خوښ وو داسې وه چې چپړاسي چې بس یې ذکر شوی چپړاسي دوکه کي نو زه چې کوم دی هغه نوي څو شعرونه دي ستاسو سره شریکومه چې کمکل خو کمکل وي هوښیار سړی دوکه کي د دې سیاستدان سره ډېر غټ یو ګوري دا ډېر خلک دوکه کوي هر قسمه که نه نو کمکل خو کمکل وي هوښیار سړی دوکه کي دا بعضې لیډران په اعتبار سړی دوکه کي کمکل خو کمکل وي هوښیار سړی دوکه کي دا بعضې لیډران په اعتبار سړی دوکه کي او د دغې غلو ډاکوانو سیاست څه سیاست دی د دغې غلو ډاکوانو سیاست څه سیاست دی خو کله په لختي کله په لار سړی دوکه کي لختې درته جوړوم او لار درته جوړوم که نه د دغې غلو ډاکوانو سیاست څه سیاست دی خو کله په لختي کله په لار سړی دوکه کي او چې ښه درته دا شنه باغونه وښایي اخر کې چې ښه درته دا شنه باغونه وښایي اخر کې په پوسټ د چپړاسي یا چوکیدار سړی دوکه کي چې ښه درته دا شنه باغونه وښایي اخر کې په پوسټ د چپړاسي یا چوکیدار سړی دوکه کي او کوي بدل نو څه خبره د اشفاقه کوي بدل نو څه خبره د اشفاقه افسوس دی یو لیډر دلته بار مونږه دوکه کی کوي بدل نو څه خبره د اشفاقه افسوس دی یو لیډر دلته بار سړی دوکه کی او دا بعضې لیډران په اعتبار سړی دوکه کی نو بس دا وجه ده چې مونږ نه پوهېږو او یو لیډر راځي او بار مونږ له هغه په هغې حلقې ودرېږي او بار مونږ هغه له ووټ ورکوو او بار هغه مونږ دوکه کوي نو چې بدل راځي نو بیا خو سړي ته اندازه نه کېږي خو چې هماغه لیډر بیا ودرېږي نو بیا خو مونږ له لږ پکار دي که نه لږ سوچ پکار دی نو په دې هکلې سره ما دا یو څیز لیکلو ډېره مننه کوم ستاسو یو بل څو سکنډه باید چې اکثر هماغه خلک تنګ وي تېنه سره ټکوي چې دا جلسې او جلوسونه کوم روزګار وباسي نو مشکل حالاتو کې به څه مونږ له دی لار وباسي مشکل حالاتو کې به څه مونږ له دی لار وباسي هر لیډر غل دی تر خپل وسه پورې کار وباسي او بهر بریتونه تاوی ځان نازمرې جوړوي کور کې چې کشو کې نو ښځه ترې ګزار وباسي او اکثر هماغه خلک تنګ وي ترېنه سر ټکوي اکثر هماغه خلک تنګ وي ترېنه سر ټکوي دا چې جلسې او جلوسونه کوم روزګار وباسي